अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو، زه یم عصمت علي او تاسو ګورئ آر ټي وي. ګرانو کتونکو، افغانستان او ایران دوه اسلامي او ګاونډي هیوادونه دي. په نننۍ ویډیو کې به موږ د دې دواړو ملکونو د پوځي شمیرې او جنگي سازمان موازنه ګورو او تاسو ته به دا ښیو چې د دې دواړو ملکونو تر دا منځه کوم ملک ډیر زورور او طاقتور دی. ولینه مخکې که چېرته تاسو زموږ چینل تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړئ نو دا سبسکرایب کړئ او د غنټې نشان هم پریس کړئ چې تاسو زموږ د راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن ترلاسه شي. نو اوس راځئ چې شروع کړو. ګرانو کتونکو، د ټولو ناول ګلوبل رینک یا د نړۍ په سطح د طاقت نمبر د افغانستان ګلوبل رینک 50 دی او د ایران ګلوبل رینک 14 دی. د دې نه پس کیپیټل یا دارالخلافه د افغانستان کیپیټل کابل دی او د ایران کیپیټل تهران دی. اوس راځو لینډ ایریا یا ټوټل رقبې ته. د افغانستان لینډ ایریا 6,52,213 او د ایران 14,48,195 کیلومتره ده. د دې نه پس ټوټل پاپولیشن یا ټوټل آبادی د افغانستان ټوټل آبادی 30 میلیونه او د ایران 15 میلیونه ده. دې نه پس پیټ پار سروسز یا د نوکرۍ لپاره پیټ کسان د افغانستان پیټ پار سروسز 8 میلیونه دي او د ایران 1.4 میلیونه دي. اوس راځو ډیفنس بجټ یا دفاعي خرچې ته. د افغانستان ډیفنس بجټ 4 بلین ډالر دی او د ایران ډیفنس بجټ 14.1 بلین ډالر دی. د دې نه پس اکټیو ملټري د افغانستان سره اکټیو ملټري 1,15,000 او د ایران سره 15,25,000 ده. د دې نه پس ریزرو ملټري د افغانستان سره هیڅ قسم ریزرو ملټري نشته او د ایران سره 3,50,000 ریزرو ملټري ده. اوس راځو کمبیټ ټینکس ته. د افغانستان سره کمبیټ ټینکس یا جنگي ټینکونه نشته دي او د ایران سره د دې تعداد 3,909 دی. د دې نه پس آرمډ ویکلز د افغانستان سره د آرمډ ویکلز تعداد 1,015 او د ایران سره 8,500 دی. د دې نه پس سیلف پروپیل ارټلري د افغانستان سره د دې تعداد 0 دی او د ایران سره 900 دی. د دې نه پس پیل ارټلري د افغانستان سره پیل ارټلري 120 ده او د ایران سره 2,108 ده. د دې نه پس راکټ پروجیکټرز د افغانستان سره ټوټل راکټ پروجیکټرز 125 او د ایران سره 2,415 دي. او د دې نه پس ایر پاور د افغانستان سره ایر پاور یا ټوټل د جنگي جهازونو تعداد 200 او د ایران سره 514 دی. همدغسې د افغانستان سره د ټوټل ایرپورټس تعداد 46 او د ایران سره 319 دی. او په اخر کې نیول پاور د افغانستان سره نیول پاور 0 دی ځکه چې دا یو لینډ لاک کنټری دی او دې سره د هیڅ قسم سمندري بارډر نشته دی. او د ایران نیول پاور یا د جنگي جهازونو تعداد 398 دی. نو دا وا د افغانستان او ایران ترمنځ د پوځي او جنگي طاقت موازنه. امید کوم چې دا ویډیو به تاسو خوښ شي وي. داسې قسم نور ویډیو لپاره زموږ چینل لازمي سبسکرایب کړئ او مال راکړئ. اجازه د الله پامان.